سلامونه او مینه دوستانو، هیله ده تاسو ټول راته روغ او جوړ وئ او د صحت په کالیو کې وئ. ټرمپ د کرکټ د لوبغاړو نومونه غلط وویل. د امریکا ولسمشر ډونالډ جي ټرمپ د نړۍ د کرکټ ستر لوبغالي پرانیست غونډه کې ګډون وکړ. ټرمپ نن سهار د هندوستان پر لور د 2 ورځني سفر په هوډ روان شو. ټرمپ د هند احمد آباد ښار کې د کرکټ هغه لوبغالی پرانیست چې د نړۍ تر ټولو ستر هغه دی. ټرمپ نن سهار هند ته ورسېد. هرکلي ته د هند لومړی وزیر نریندرا مودي او نور هندي چارواکي ورغلي وو. د هند لومړی وزیر او د امریکا ولسمشر د کابو 100,000 خلکو په مخ کې وغږېدل. له ټرمپ غوښتنه وشوه ترڅو د هند بالیووډ او کرکټ وستایي. ټرمپ د هند کرکټ تر ټولو ستر لوبغاړي سچن ټنډولکر او ویراټ کوهلي یاد کړل، خو نومونه یې غلط واخیستل. ټرمپ وویل د هند فلمونه او کرکټ د نړۍ په سطحه ډیر مشهور دي. د هند خلک ویراټ کوهلي او سچن ټنډولکر ته ډیر خوشحالیږي. ټرمپ ویراټ کوهلي ته د ویراټ کوهلي او سچن ټنډولکر ته د سچن ټنډولکر نوم واخیست. دا خبره د نړۍ سراسر ټولنیزو رسنیو ډیره لاس په لاس شوه او ډیرو خلکو د خندا څرګندونه وکړې. د هند موټرا کرکټ لوبغالی د هند احمد آباد کې نن پرانیستل شو. په یو وخت کابو 110,000 کسان پکې ځایږي. په جوړېدو یې 100 میلیونه امریکایي ډالر مصرف راغی. د نړۍ تر ټولو ستر کرکټ لوبغالی دی. مننه ملګرو، د داسې ښکلو او جالبو معلوماتو لپاره زموږ پښتون ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.